افغان حکومت راتلونکې اونۍ د سولې په اړه د څو اړخیزې غونډې له جوړېدو خبر ورکوي. د افغانستان د بهرني چارو وزارت ویلي جوړېدونکې غونډې چې سیمه ییز او نړیوال هیوادونه به پکې شامل وي د افغان سولې بهیر د پیاوړتیا او مخته تګ لپاره جوړیږي. افغان حکومت پر داسې مهال د سولې پروسې د نویو هڅو خبرې کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي له افغان چارواکو سره وروستۍ لیدنه کې د خپلمنځي خبرو پیلېدو لپاره د پاتې مسایلو پر ژر هواري باندې ټینګار کړی دی. سلامونه قدرمن لیدونکو، زه نعمت روان یم او تاسو تودې خبرې د خپرونې لیدونکي ازمل نننی بحث هم همدغو موضوعات ځانګړی شوي دي. په بحث کې راسره میلمانه دي د امریکا څخه د نړیوالو چارو شنونکی ډاکټر عبیدالله برهاني، د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب او د مشران جرګې پخوانی غړی داود اساس هم په څو شیبو کې زموږ خپرونې ته راسي. کریاب صاحب په خیر راغلی، وخت مو نیکمرغه. سلام تاسو ته، ستړي مه شئ. خوشحاله اوسئ. برهاني صاحب تاسو هم ښه راغلاست، وخت مو نیکمرغه. مننه تاسو د میز ګډونوالو ته. منن. برهاني صاحب پیل له تاسو کوو، په داسې حال کې چې د سولې واک له امریکا سره دی، افغان حکومت دغه هڅې پیل کړي دي چې سیمه ییز کچه باندې د هیوادونو ملاتړ راخپل کړي. څه فکر کوئ د افغان حکومت همدغه هڅې کومه نتیجه ورکولی سي په داسې حال کې چې تر ډېره پورې ویل کېږي چې د سولې واک تر ډېره پورې یا په بشپړ ډول باندې له امریکا سره دی؟ پخوا دې نه غواړم چې وایم چې د میز ګډونوالو ته، کاریاب صاحب ته او تاسو ته او ټول هیوادوالو ته نیکې هیلې او د سولې د پرځونې انشاءالله در وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې سوله په افغانستان کې تأمین شي. آمین. د سیمه ییزې اجماع لپاره د امریکا استازي خلیلزاد د وروستۍ هلې ځلې او یا مخکنۍ هلې ځلې ډېر تقریبا ګڼندي قدمونه یا مثبت ګڼلی شو، لکن دا و چې د افغانستان حکومت هم په دې لاره کې یو څه منډې راترړې کړي دي، لکن په د هغې په منډه ترړو باندې د سیمه ییز اجماع په حساب باندې زما له خوا نه یو دوه ملاحظې دي چې هغه دا و چې د افغانستان کې دننه د ملي اجماع لپاره دا مخکې دی نه چې سیمه ییز اجماع ته د منډې یا هلې ځلې وکړي باید یو ملي اجماع رامنځته شوی وای، او متاسفانه چې د ملي اجماع دپاره داسې کوم خاص کار نه دی شوی او د دې زیات مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه باندې و چې ونشو کولی چې داخل د افغانستان کې داسې یو اجماع رامنځته کړي چې هغه د افغانستان حکومت او هغه مخورې څیرې یا هغه مطرحې څیرې ټولې په دې کې نغښتې اوسېږي. دا یو طرف ته کیدی شي چې د دوی اندېښنې وي یا دا وي چې دوی کیدی شي چې امکان لري چې د سولې پوره اراده ونه لري. خو دا به ډېره ګرانه چې دا خبره زه وکړم، خو دومره ویلی شم چې د حکومت په دننه کې یا د حکومت نه د باندې داسې کړۍ شته دی چې رښتیا هم د سولې معنی دی او هغې د دې د خاطره معنی دي چې د هغوی امتیازات د لاسه ځي. په هر حال دغه د سولې داخلي اجماع لپاره د واکمنې کابل ادارې باندې دا غټ مسؤلیت و چې دی کړی وی، تر اوسه پورې نه دی کړی. دغه اوس چې کوم تاسو ورته اشاره وکړه او د افغانستان حکومت غواړي چې د سیمه ییزې او د ملي اجماع دپاره دا هڅه وکړي، زه فکر کوم دا یو مثبت قدم دی. ډېره زیاته مننه. بیرته تاسو ته راګرځو. برهاني صاحب، کریاب صاحب ستاسو نظر څه دی؟ هغه واک چې باید افغان حکومت سره د سولې په پروسو کې وای یا په پروسه کې وای موجود دی او که نه دی موجود؟ او که چیرې دغه واک ورسره موجود وي، امریکا په جلا ډول باندې د سیمې هیوادونو د ملاتړ راجلبولو باندې اخته ده تر څو په دغه پروسه کې هغوی ته قناعت ورکړي، او افغان حکومت اوس تازه هڅې پیل کړي دي چې د دغو هیوادونو ملاتړ راجلب کړي. کومې هڅې مؤثرې ګڼل کېږي د امریکا او که یا د افغان حکومت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، برهاني صاحب ته، ټولو معززو لیدونکو ته سلام او درنښت. وعلیکم السلام. تر اوسه پورې خو د سولې د پروسې ټول واک اختیار هغسې چې ښکاري د امریکا په لاس کې دی، ځکه دغه د یو نیم کال په اوږدو کې چې چیرته امریکا تللې ده، هغې خپل دریځ او موقف څرګند کړی او طالبان هم په همدې ډول باندې د افغانستان حکومت په حاشیه کې او په څنډه کې ساتل شوی و. څو دلایل یې و. یو دا و چې دوی خپلو کې سره نه و جوړ، دلته د قدرت ویش و، دلته انتخاباتي ټکرونه و، دلته بېلابېل لیدلوري و. په دغه وجه باندې هم
یا په قصدي ډول دې ته لمن وهل کېده چې دوی بې اتفاقه وساتي او امریکا هغه خپل سیاست د سولې په برخه کې مخکې ویسي. اوس چې تقریبا د مصالحې عالي شورا رامنځته شوې ده او د حکومت هغه سیاسي مخالفین تر ډیره د یوه چتر لاندې راټول شوي دي، نو اوس د افغانستان د حکومت هغه برخه د سولې په برخه کې یو څه قوي شوې ده، ونډه قوي شوې ده. د دې ترڅنګ دلته یوې کلکې او قوي ډیپلوماسۍ ته ضرورت و، هغه په دې معنا باندې چې ستا د بهرنیو چارو وزارت یا لږ تر لږه د افغانستان د بهرنۍ پالیسي د یو داسې چا په لاس کې وي چې خپله د هغه سړی هم یو مقتدر سړی او لږ تر لږه د نړۍ او د سیمې د هیوادونو سره هغه اړیکې او مناسبات په یو نه یو ډول ولري او د هغه نه د سولې په راوستو کې یوه سمه ګټه واخیستلی شي. اوس چې تازه کمې ګنګوسې دي د اتمر صاحب د سیمې هیوادونو ته د سفر، زه فکر کوم د پخوانیو اړیکو او د افغانستان د حکومت د موقف نه به هلته ډېره ښه دفاع وکړی شي او هغه خنډونه چې په منځ کې شته دی یا لږ تر لږه را پیدا کیږي د هغو په له منځه وړلو کې به یو مثمر او ګټور قدم شي. بلې څوک قناعت ورکولی سي دغو هیوادونو ته؟ امریکا او که یا افغان حکومت؟ تاسو ویله چې پر قوي ډیپلوماسي باندې مخکې نیوکې موجودې وې. د اتمر صاحب په راتګ سره دلته افغانستان کې اوس دغه شکونه تر کومه بریده له منځه تللي دي چې وبه توانیږي دغه د سیمې هیوادونو ته تر امریکا ښه قناعت ورکړي د افغان سولې په تړاو باندې؟ دلته خبرې څو دي. ځینې هیوادونه چې د امریکا د ملګرتیا او یا د اغېز لاندې دي، امریکا هغو ته ښه قناعت ورکولی شي. ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه د امریکا غلیمان دي او یا یې امریکا خپل غلیمه بولي، هغو ته بیا د امریکا قناعت داسې ډېر ګټور نه دی. مثلا ایران یا روسیه د هغه دپاره بیا خپلې ګټې دي او خپلې نتایج دي. دلته بیا ډېرو جوورو ته خبره ځي. هغه هیوادونه چې مثلا که ایران په ټوله کې په ښکاره یا په پټه د طالبانو سیاسي او پوځي حمایه کوو، اوس له دې هم ډارېږي که په بشپړه توګه د طالبانو واکمني راشي، بیا دلته هغه مذهبي ټکر دی. دغه مذهبي ټکر نه هم دوی ډارېږي. نو په ځینو هیوادونو به د امریکا تاثیري لکه پاکستان او پر ځینو به د افغان حکومت تاثیر به نه وي، خو د هغه روابطو او اړیکو په بنیاد چې مشترکې ګټې دلته په سیمه کې لري د راتلونکي دپاره، د هغو نه په استفادې به د افغانستان د حکومت موقف یو څه قوي شي. ډېره زیاته مننه. برهاني صاحب، په افغان سولې بهیر کې مخکې کریاب صاحب ویله چې تر ډېره پورې واک او اختیار د امریکا سره دی. تاسې د اسانچارۍ رول د چا سره بولئ؟ څوک کولی سي چې مثلا د اسانچارۍ رول نور هم پیاوړی کړي او دې برخې ته نور هم پرمختګ ورکړي؟ د چا سره ګڼئ؟ افغان حکومت سره، امریکا سره، او که یا پاکستان سره چې تر ډېره پورې افغان حکومت ورته سترګې نیولې وي چې د وسلوال طالبانو د ملاتړ تر شا دوی کلک ولاړ دي؟ دې کې شک نشته. کاریا صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې د دې سولې مدیریت د ابتدا نه تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتو سره دی او تقریبا دغه جګړه اوس په یو شکل نه یو شکل داسې را شوې ده په کابل کې چې د مالکیت د صلح د مدیریت چا لاس کې وي. دې کې شک نشته دوی به کوشش کوي چې د مدیریت یا د مالکیت د صلح په لاس کې ولري او په دې کې ځینې هیوادونه داسې دي چې د افغانستان د حکومت ملاتړي دي او ځینې هغه هیوادونه دي چې د طالبانو طرف ته یا د امریکا متحده ایالاتو د رول د تاییدوي. په هر حال په دواړو صورتونو کې دې کې شک نشم ګڼلی چې د امریکا متحده ایالات باید قوي رول ولري او د مدیریت په لاس کې ولري او په ضمني لحاظ باندې د هر چا رول پکې معلوم شي. دغه چوکاټ چې کوم یو وضع شوی دی د سولې دپاره یا د افغانستان حکومت په څنډه کې یا حاشیه کې ساتل یا د نورو ګاونډیو هیوادونو سره د وروستۍ هلې ځلو کې داسې څه خاص روښانتیا نه لیدلی کېږي. دا هغه مبهم او یا هغه مجهول لاره ده چې د سولې په اړه باندې ځینې اندېښنې د ځینې کړیو یا د ځینې هیوادونو حتی د افغانستان د کابل حکومت سره هم پیدا شوي دي. نو زما په اند باندې که چیرته دغه اوسنۍ هڅه چې افغانستان حکومت کوي
او د یو سیمایي اجماع په اساس باندې او یا د مطرح سیرې ټول فکر راټول کړي او د یو ملي اجنډا په اساس باندې د داسې یو ستراتیژي وضع کړي چې د افغانستان حکومت رول پکې واضح وي او د امریکا متحده ایالاتو د مدیریت ترڅنګ به د ټولو هیوادونو هغه رول څنګه څه قسم ته وي نو دا به هغه شی وي یا به دا هغه مسله وي چې تقریبا د ټولو خواو ته د یو توافق یا د یو شبه یا نسبي توافق دپاره لاره یا زمینه مساعده کړي. بله برهاني صاحب د سیمې او نړۍ هر اړخیز نږدېوالي ته په پام سره او د دوی پراختیا ته په پام سره تر کومه هیلې شته چې د افغانستان همدغه د جګړې ستراتیژي د سولې په ستراتیژي باندې بدله سي یا په دغه ستراتیژي باندې تبدیله سي؟ نو اکثره مبصرین یا غربي هیوادونو کې دلته ډیری کسان په دې باندې باور لري چې دا د سولې هلې ځلې به یوه ښه او مثبته نتیجه ولري. صحیح ده، کومه هغه سوله چې د افغانستان خلک ورته لیوال دي هغه سوله به ډېر اوږد مزل هغې ته ډېر اوږد مزل دی، مګر په لنډو څپو کې دغه سوله چې کوم افغانستان ته د جګړې د خاتمې دپاره یو پای ټکی ږدي نو دا به زه فکر کوم چې دې دپاره تر ډېرو خلکو د ډېرو طرفونو باور شته. اما د دې باور سره سره موږ دا نشو هېرولی چې په افغانستان کې دا چې ما مخکې ورته اشاره وکړه داخل د افغانستان کې د حکومت شاوخوا ته داسې کړی هم شته دی چې هغوی غواړي چې د سولې د هلې ځلې سپوسټاچ کړي او د باندې د افغانستان د حکومت نه هم داسې ډلې ټاپلې شته دی چې تاسو ته هم معلوم دي چې د داعش په نامه یا نورې هغې ډلې ټاپلې دي چې اوس تقریبا هغه ورته شلو کاڼیو په نامه باندې یا شلو ډلو ټاپلو په نامه باندې یادېږي. نو دا هغه ډلې ټاپلې دي چې د وخت تر وخته داسې خنډونه را پیدا کوي چې د سولې هلې ځلې ناهیلې کړي او په یوه باندې د افغانستان کې چې دغه جنګ روان دی دا جنګي ماشین ته دوام ورکړي. په دې کې ته شک نشته دی چې دغه ډلې ټپلې یا هغه چې ما ورته اشاره وکړه دا ټول یو مشترک منافع لري په دې کې او د دوی مشترک منافع د دوی خپل امتیازات دي چې په سوله کې د دوی منافع نه خوندي کېږي، په جنګ کې د دوی منافع خوندي دي. ډېره زیاته مننه برهاني صاحب. بیرته تاسو ته راګرځو. کریا صاحب مخکې برهاني صاحب اشاره درلوده چې په غرب کې تر ډېره پورې دغسې خوشبیني موجوده ده چې د افغان سولې بهیر به په یو ډېره ښه نتیجه سره پای مومي. افغان سولې بهیر کې تر ډېره پورې د افغان ولسي خلکو او چارواکو سترګې امریکا او پاکستان ته دي. څومره باور شتون لري چې یا د هیوادونو پر یو سوله ییز چوکاټ باندې کار کوي او که یا پر دغسې یو نوې جګړه ییزې طرحې باندې چې لومړنی پلان یا لومړنۍ برخه به یې نسبي امن؟ لویدیځوال خو ځکه هیلهمند دي دې ته چې خپل سیاستوال او حکومتونه ورته وایي چې د افغانستان دغه اوږده جګړه چې د امریکا دپاره تر ټولو اوږده جګړه ده، د اروپا دپاره ده، د ناټو دپاره، هغوی خپلو خلکو ته یو اطمینان ورکوي. دلته سړی په دغه ټولو پالیسیو چې په دخیل پکې نه وي ډېر باور نشي کولی. یوه ورځ د امریکا د دفاع د کمیټې غړي ووایي چې عسکر به په بشپړه توګه تر د امریکا تر ټاکنو پورې وباسو. پینټاګان بیا یو بل دریځ غوره کړي او وایي چې 4500 عسکر به پاتې یا داسې اعلامیې ورکړي چې لا هم د طالبانو د القاعدې ترمنځ هغه اړیکې شتون لري. دا بیا هغه ابهامات را پیدا کړي، هغه تشویشونه او اندېښنې را پیدا کړي. اساسا په خیر راغلاست. نو سړی نشي ویلی تر هغه پورې چې محدوده خلک په دغه بهیر په ټولو برخو کې وردخیل وي. زه فکر کوم چې افغانستان به هغومره د تل د نړۍ دپاره ډېر ارزښت ونه لري لکه په تېرو کلونو کې چې لاره ډېر پیټی زموږ په اوږو دی، د افغانانو په اوږو دی، دا که د طالب په نوم دی، دا که د حکومت په نوم دی، دا که د سیاسي مخالف په نوم دی. باید موږ د تعقل نه کار واخلو، موږ د ګذشت نه کار واخلو، زموږ لحن او ژبه د جګړې نه شي، موږ د ورورولۍ غیږه پرانیزو باوجود د دې چې ډېر درد او کړاو هم لیدلی دی. دا نن هم په لسګونو جنازې به د افغانستان هر ولایت ته ور رواني.
خپله ګډه بار کړي، محدود عسکر به پاتې شي، په خپلو کمپونو او اډو کې به لا به نور کانکریټي دیوالونه د ځان را چاپېر کړي، په کال کې به یو مري، قرباني به موږ یو. امریکا ته دلته بیا که نړۍ موږ سره اخلاص ونه لري، دلته امریکا ته د عسکرو د ډېرولو او کمولو ضرورت نشته، ځکه موږ خپله د نورو هیوادونو د نړۍ یا د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړه په مخ کې وړو. نو ډېر پیټ زموږ په اوږو دی، زموږ د سیاستوالو په اوږو دی. د افغانانو هیله ترې دا ده چې واک نه وي، بیا څه ډول موږ دغه پروسه بریالی کولی سو؟ تاسو مخکې اشاره درلوده چې واک له امریکا سره که نړۍ وځي او دلته نه خپې سپکوي، بیا طبیعي ده چې دغه د پړې ټول بار به دلته پاتې کیږي، نو هغه وخت کې بیا زموږ ذمهواري یعنې احتمال شته چې امریکا ووځي؟ که ویې غواړي خو ماښام هم وځي. حالاتو ته په کتو سره څنګېرنه مو څه ده؟ یو خو دا و چې هغوی فکر کاوه چې د ټولو عسکرو د وتلو اعلان د امریکا انتخاباتو ته ګټه رسوي. اوس چې بیرته تحلیل بدل شو چې که جمهوري غوښتونکي انتخابات بایلي، نو عسکر دې تر یو وحده پورې پاتې شي. دا د همدغو انتخاباتو پورې تړلې خبره ده. که چېرته جمهوري غوښتونکي بیا واک ته رسیږي، نو هغوی د افغانستان سره په مجموع کې یو ډول اړیکې لري دلته د پاللو د ساتلو دپاره. که ډیموکراتان راځي، بیا د هغوی ذهنیت او پالیسي بدله ده. ډېره مننه. بیرته تاسو ته راګرځو. اساس صاحب، ستاسو نظر څه دی د افغان سولې د وروستیو هلو ځلو په تړاو باندې؟ افغان حکومت هڅې پیل کړي دي چې په سیمه ییزه کچه باندې د افغان سولې لپاره ملاتړ را جلب کړي. څومره یې مؤثر ګڼي افغان حکومت دغه رول ښه ترسره کولی سي او که یا؟ ځکه خلیلزاد هم همدغه سفرونه ترسره کړي دي او په دې سفرونو باندې بوخت دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ را جلب کړي. کوم یو چارې مهمې یا اړینې ګڼل کېږي د خلیلزاد او که یا د افغان حکومت ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو وګورئ، خلیلزاد د خپل مملکت د خپل هیواد لپاره د ګټو په خاطر باندې د سیمې هیوادونو یا پرابند هیوادونو ته سفرونه کوي. هغه خپل ګټو په خاطر باندې ځي. زموږ لیدنې یا زموږ سفرونه داسې ملکونو سره یا زموږ کښېنستل د داسې همسایه ملکونو سره نورو ملکو سره، هغه زموږ د ګټو په خاطر دی چې موږ څنګه کولی شو د افغانستان د جګړې د ختمولو دپاره او د افغانستان د جمهوریت د بقا او د افغانستان د تمامیت ارضي دپاره او د افغانستان د خپلو ګټو دپاره موږ د منډکې د هیوادونو سره خبرې کوو. دا په موږ پسې اړه لري. نو دلته کولی شو چې موږ اصلا جګړه د افغانستان جګړه نه زموږ جګړه وه، نه زموږ جګړه به وي. په دې خاطر باندې موږ جګړه 40 کاله د جګړې ته که وګورو په یو نوم بل نوم باندې د جګړې هدف معلوم نه دی، د جګړې ختمول معلوم نه دی، د جګړې هغه اصلي عامل معلوم نه دی چې د جګړه په افغانستان کې پر څه شي باندې ده. خو وژل کېږي د بل په لاس باندې، وژل کېږي د بل په لاس باندې. یوه ورځ یو راته اشغالګر ده، بله ورځ بل راته اشغالګر ده، بله ورځ بل کافر سوی ده، بله ورځ بل کافر سوی ده. د دې ټول لاملونه چې دي اصلا چې ووایم مشکل زموږ خپل مشکل ده. موږ دا مشکل نشو کولی چې بیا پر پردیو واچوو. هر څوک د خپل وطن د خپل ځای دپاره ګټه کوي. دا موږ چې خپله ګټه نسو دغه کولی چې په دې کې د هغه هېواد څومره ګټه په دې کې دی چې موږ نه کولی سو چې په 40 کاله یا په 20 کاله کې موږ دنیا ته ګټې وښو چې ستاسو ګټه په دې کې دی، زموږ ګټه په دې کې دی. راسئ ګټ مشترکاً کار وکړو سره. د دې پر ځای باندې چې اوس پاکستان پر تروریزم باندې سرمایه ګزاري کوي، په میلیاردو ډالر باندې د خلکو ناخې ورتوب، دا پاکستان موږ تشویق کړی چې پاکستان راسه د دې پر ځای چې د نامشروع لارې ګټه اخلو، راسئ په مشروع ډول باندې ما او تا په افغانستان کې یو داسې کار وکړو چې د هغو نه ګټه واخلو. په افغانستان کې موږ زیرمې لرو، موږ یاقوت لرو، زمرد لرو، راس پر دې باندې پانګونه وکړو چې د دې پر ځای باندې په تروریست باندې وسي، پر القاعده باندې وسي، راسئ پر دې باندې کار وکړو. یا دنیا ته ویل یا موږ انډول د دنیا ساتلی وای. ګورئ موږ ته ټول وخت دا وایي چې یو راته وایي چې پاکستان دلته مداخله نه کوي، بل وایي هندوستان دې نه کوي، بل وایي روس دې نه کوي، بل وایي امریکا دې نه کوي. دا انډول موږ ونه ساتو. دا په دنیا کې ګورئ دنیا حضور لري، په هر مملکت کې خپلې ګټې یو د بله سره خوندي ساتل دي. خو موږ دا ګټې نه وساتلې. دا مشکل ده، خصوصا که رواخو د افغانانو ده. او د دنیا ته باید موږ د دې توقع ونه لرو چې موږ د دنیا څخه وغواړو چې امریکا د افغانستان راته ګل ګلزار کړي. افغانستان امریکا ته خپل وطن مهم ده. ما ته چې د خپل وطن باندې ځورېږم، امریکایي په خپل وطن ځورېږي. هلې اوس خلیلزاد ته خپل وطن امریکا وطن ده. هغه که ګل ګلزار که امریکا ګل ګلزار، خلیلزاد ګل ګلزار. که امریکا خرابه اوسي، خلیلزاد هیڅ شی نه ده. نو د دې پر بنیاد باندې که موږ راسو، موږ باید د سولې دپاره کوم پړاو
کړاوونه چې تر دا وسه خلیلزاد شروع کړي دي هغه یوازې د امریکا د ګټې لپاره وي. ګورې خلیلزاد د خپل مملکت لپاره دا کار وکړي په دوا کې د امریکایانو سره د طالبانو سره قرارداد لاسلیک کړي. نن امریکایان خوشحاله په افغانستان کې ګرځي، نه په امریکایي ټوک ټاک کولی شي، نه امریکایي ته څوک بد کتلی شي، نه امریکایي کوم مشکل لري. دا د خپل هېواد لپاره وکړي. موږ نه وکولی سوای چې واک موجود نه دی او که یا نه غواړو چې موږ خپل واکونه نورو ته سپارلی دي. موږ ګورې واک دا نه ده چې څوک یې چاته ورکوي، واک باید خپله واخلې. ګورې موږ دا وایي چې موږ ټول وخت پر دې باندې بسنه کړې ده چې خلیلزاد د افغانستان لپاره کار کوي، د افغانستان لپاره مهمترین کس د افغانستان لپاره خلیلزاد ده. موږ دا نه وکولی چې خلیلزاد نو په څه ډول زما لپاره مهم ده د سولې لپاره. موږ حوال کې هغه ګامونه چې خلیلزاد راغلی وای موږ هغه ګامونه اخیستي وای هغه نه وکوي. د دوی په دوا کې چې کوم قرارداد د طالبانو د امریکایانو تر منځ لاسلیک کېدی په هغه وخت کې موږ خپل کارخانګي ونه کوله. اوس دی چې اوس موږ خپل دا اوس موږ خپل کارخانګي نشو کولی. تاسو ګورئ زموږ حزاب تر دا اوسه پر دې باندې دی که ماته باج راکوئ زه ځم د سولې کې شرکت کوم، که ماته باج راکول کېږي نه زه په سوله کې شرکت نه کوم. دا سوله خو ګورئ دا سوله دلته د اشخاصو نه ده، دا سوله د دې وطن دپاره ده. دا سوله که راسي دا وطن به په امن کې فرصت برابر شوی دی. اساس صاحب د لومړیتوب لپاره څه کول پکار دی؟ لومړیتوب څه دی افغان حکومت ته همدغو سیاسونو ته؟ دغسې یو حالت واقع شوی دی امریکا غواړي له افغانستان څخه پښې سپکې کړي، طالبانو سره خپل قرارداد لاسلیک کړي، طالبان راتلونکي دي. اوس چې طالبان په څه شکل راځي بیا دلته افغانان څه ډول سره جوړېدای شي، دوی بین الافغاني مذاکرات څه ډول جوړولی شي؟ لومړیتوب څه دی د افغانانو؟ ګورئ که موږ وګورو په داخلي کچه باندې زموږ لومړیتوبونه درې لومړیتوبونه دي. اول باید د افغانستان د حرګ او د ریاست هجرایه یا د مصالحې عالی شورا تر مابینځ یو همغږي رامنځته شي. تر دا اوسه پورې دا همغږي وجود نه لري. ګورئ چې یو وایي موقتې اداره بل د موقتې ادارې نه ډېر بد وړي. دا ګوره خپله تر دا اوسه پورې طالبان هم په دې دا یوه ډېره غټ درس ده چې د داخل د حکومت کې. دوهمه د افغانستان د خلکو سیاسیون هغه سیاسیون چې دغسې بېپرې اصلي سیاسیون دي او د افغانستان هم وګړي هغه باید د حکومت سره همغږي واوسېږي. تر دا اوسه پورې همغږي نه دی. حکومت د خلکو نه خبره پټوي، خلک د حکومت نه خبره پټوي. خلک باید دلته عمده رول ولوبوي. هغه شان چې تاسو ګورئ اوس که موږ ځو د سولې خبرو ته بین الافغاني خبرو ته موږ دا ټول بیرته راځو دا د دې قوم نمایندان نسته، دا د پلانکي زوی ده، دا د پلانکي وراره ده، دا د پلانکي ده. پر دې باندې موږ کوو. موږ پر دې باندې نه یو چې موږ روان یو داسې شل کلنه 40 کلنه د جګړې ختمېدو ته ځو. هلته موږ ته څه پکار دی؟ هلته موږ ته پکار دی دوال شخصیتونه چې واقعا وکولی شي د دې جګړې نه د تعریف په شکل باندې یو څه ولري د هغو کسانو ته وخت داخلي لومړیتوبونه دا دی چې حکومت خپل منځ کې روغه جوړه وکړي، له ولس سره روغه جوړه وکړي، او درېیم یې څه دی؟ نو درېیم ګورئ درېیم باید موږ داسې ټوله سره دغه کو درېیم په درېیم ډول کې باید موږ حکومت د سیاسیون دغه باندې نړیوالې ټولنې ته پیوه وغږ. موږ د نړیوالې ټولنې نه باید څه وغواړو؟ اول باید چې موږ بین الافغاني خبرو ته ځو موږ ته باید پاکستان او دا نور همسایګان ضمانت راکړي چې بیا موږ نور د تروریستانو ته یا نورو ډلو ته په خپل مملکتو کې ځای نه ورکوو. هغه ځایونه چې لرو هغه موږ د منځه وړو. که موږ لاړ شو بین الافغاني خبرو ته موږ په خبرو باندې بریالي شو د طالبان سره 5 کسه په قطر کې د هغه راولو موږ په دې باندې خوښ. آیا دا نورې تروریستي ډلې چې دي بیرته خو زه جګړې ته پاته شولم ما ته کم تضمین راکوي؟ ما ته خو په دې باندې نه ده که اوس موږ وګورو دا موږ ډېر تجربه کړې دي چې آیا چې طالبان دا د قطر طالبان راسي نور جنګیالي بیا د داعش او القاعده او د جیش المسلمین دا نور دا ډلې به د دې ډلو دا به څه کېږي؟ دا ټول هغه شیان چې موږ باید د همسایهو نه تضمین واخلو. په دویم قدم کې باید موږ د نړیوالې ټولنې نه تضمین واخلو چې نړیواله ټولنه واقعا زموږ شاته درېږي، زموږ سره په دې دغه کې همکاري کوي. څه رقم همکاري کوي؟ که نړیواله ټولنه موږ ته همکاري وښیي، که موږ ته همسایه مملکتونه د دې تضمین راکړي، بیا موږ کولی شو چې بین الافغاني خبرو ته داخل شو د هغې نه نتیجه واخلو. زه فکر کوم که دا تضمینونه وجود ونه لري موږ نتیجه نه سو اخیستلی. ځینې ډېرې مننه. برهادي صاحب د افغان سولې همدغه پیچلي بهیر ته په کتو سره تاسو مخکې ویله چې دلته غرب کې خوشبیني موجوده ده چې د افغان سولې بهیر به په بریالیتوب سره بالاخره پای مومي. اما د افغانستان اوسني وضعیت ته په پام سره څومره احتمال د دې شته که چیرې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه وځي دغه د سولې پروسه به بریالۍ کیږي، او که یا دغه احتمال به ډېر وي چې دغه پروسه بالاخره ماته سي او ناکامۍ سره مخامخ سي؟
نو ما خو دا هم ورسره شریکه کړه چې دلته ډېر غربي څېړونکي یا د افغانستان د موضوع څارونکي چې دي په مثبت نظر ورته ګوري، اما هم که دا د حکومتي اړخ دی او یا که مبصرین دي، دا ټول هم اندېښنې هم لري که لکه څنګه چې ورته اشارې وشوې دې دپاره. اما دا چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان نه عسکر راوباسي، هغه په دغه مهالویش په حساب باندې یا د قطر د وروستۍ موافقې د طالبانو سره، نو دا خو دغه یوه برخه ده. اما دا چې دغه وروستۍ څرګندونې د سپینې ماڼۍ لخوا نه شوې وي، نو دا تقریبا د سپینې ماڼۍ دغه د انتخاباتو د نومبر د کمپایني اعلامیه یا داعیه چې ورته ویلی شو، د هغې یوه برخه ده. یعنې دا د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتو هغه د کمپاین د جګړې یوه برخه ده چې دا به ورته ګټه رسوي او که ضرر ورته رسوي. په هر حال دا د دوی داخلي موضوع ده، د افغانستان سره کوم خاص تړاو نه لري. خو دومره دی چې دا ویلی شو چې د جمهور رئیس کوم هغه پلویان چې دي دته چې ووټونه ورکوي، هغه کسان چې د ده ملاتړي دي، هغه یوه خاص کړۍ ده یا خاص هغه طرفونه دي چې هغه د افغانستان یا حتی د خارجي پالیسیو سره هیڅ نوع اثر ورباندې نه کوي. راځو دې ته چې د امریکا متحده ایالات عسکر که راوځیم، نو څنګه چې د امریکا متحده ایالات همیشه دپاره دا وایي چې په مسؤلانه طریقه به سره به دوی راوځي د افغانستان نه، او که راوځیم نو یو څه به په افغانستان کې شتون ولري. حتی که د موافقې د مخه هم ټول راوځي، بیا به هم په غیر مرئي شکل باندې یا غیر ملموس شکل باندې په افغانستان کې حضور ولري، او نه دا ده چې د افغانستان دپاره بلکې د ټولې منطقې دپاره، ځکه چې د امریکا متحده ایالات او د غربي هیوادونو نه یوازې په افغانستان کې بس په ټوله منطقه کې یو خاص ستراتیژیک اهداف او موخې لري. یوه نقطه بله چې زه باید ورته اشاره وکړم هغه دا ده چې د ځمکني حقایقو ته په کتو سره به دوی د افغانستان نه راکوچېږي، او لکه چې یو څه راووتلو ته هم دوی هوډ لري. مګر دا دی که چېرته داسې وي چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان شاوخوا منطقه داسې وي چې په هغې کې هغه ډلې ټپلې چې داعش او القاعده یا نورې تروریستي ډلې ټپلې وي چې د افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ته او حتی د ټولو هغه ائتلافي هیوادونه چې د امریکا متحده ایالاتو سره دي یو ځای دي، نو هغوی د هغوی ستراتیژیکې موخې یا د هغوی اهداف د ګواښ سره مخامخ کیږي. فکر کوم چې په داسې حالاتو کې به حتی که په افغانستان کې د زیات اندازه باندې شتون هم ونه لري، په شاوخوا منطقو کې د امریکا متحده ایالات لوی مرکزونه او بیسونه لري، او دا به د دوی دپاره کوم خاص مشکل نه وي. ډېره زیاته مننه. برهاني صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. کاریاب صاحب، ممکنه ده چې د امریکا له ټاکنو وړاندې د افغان سولې پروسه پای ومومي. د خلیلزاد ډېر ټینګار پر دې باندې دی چې د امریکا له ټاکنو وړاندې باید دوی یو نتیجې ته ورسیږي تر څو ټرمپ ته په هغه پروسه کې د بریا زمینه برابره کړي. څومره ممکنه ده چې دغه پروسه پای ومومي له ټاکنو وړاندې؟ زه فکر نه کوم که دومره زر دې وشي، ځکه د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې نه د واک ویش و، نه د قدرت تقسیم و، نه د نظام ډول و، نه د امریکا خاورې ته طالبان ور داخلېدل او دومره اوږده پړاوونه بشپړ کړل، لا امکانات لرل، لا تېرېدنې کولی شوي. نو اوس چې زموږ خپلو خبرو کې کینو، د میاشتې وشوي، لا وخت نه دی ټاکل شوی. هغه توافق چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و، د هغه بهیر لا بشپړ شوی نه دی. تاسو وګورئ 2-3 ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر وویل چې تر هغه چې زما عسکر نه یې راخوشي کړي زه یې نه ورخوشي کوم. دا بیرته یوه بله پلمه هغو ته په ګوتو ورځي چې دغه بهیر نه یې بشپړ شوی، یا هغه تضمینونه چې دلته نه زندانیان خوشي شول، څومره په کاله ناست دي او څومره د جګړو لیکو ته ورغلي. نو زما باور دا دی چې یو
تمثیل غوندې به جوړ شي د امریکا د ټاکنو د ترسروي پورې، خو په بشپړه توګه د دغه بهیر پڅوالي ته او د سولې د مصالحې د عالي شورا د غړو نه ټاکلو ته یا د وخت نه معلومولو ته باوجود د دې چې د افغانستان حکومت او مشرتابه د دې اونۍ د پیل هغه په لومړیو ورځو کې یو څه هیلهمندي ښیي چې ګوندې د خبرو ځای وخت او دا به وټاکل شي، بیا به هیئتان ځي راځي، بیا به پکې دا منم او دا نه منم، دا مې د تبې جوړ دی که نه، دلته به ځینې نورې ډلې چې خفه کېږي یا خپلو کې درزونه را پیدا کېږي هغوی به بیا مخالفت کوي که په دې ډول سوله نه کېږي ما ته به د قبول وړ نه وي. لسګونه بېلابېل ګروپونه را پیدا شوي دي، سوله یوه پروسه ده، یوه پروژه ده، بیا به د مدني فعالانو په نوم، بیا به د ښځو په نوم، بیا به د هر نوم چې تاسو ورکوئ دا خلک به را پیدا کېږي او یو غږ به پورته کوي چې که دا حق به راورده نه شو نو موږ یې مخالفت کوو. خدای دې وکړي چې د امریکا ټاکنې په دې پورې وتړلی شي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو هلته چې هر څوک واک ته رسیږي ودې رسیږي چې موږ د دغه ورور وژنې او د وینې تویېدو نه خلاص شو. ولې دومره ډېره اسانه نه برېښي؟ ځکه د سیمې د هیوادونو هغه نیابت ته چې ته ګوري ایران د ځان دپاره اجیرو ملیشو ته په سوریه کې، په عراق کې، په لبنان کې ضرورت لري، پاکستان خپله زموږ په وجود کې او یا د ځینو ډلو په پاللو کې په کشمیر کې اړتیا لري، اوس هلته نور تاوتریخوالی په سیمه کې را روان دی د هند او د چین ترمنځ، داسې ګنګوسې اوازې دي چې ګوندې په پټه به ځینې چینایي اسکر دلته دیری په پاکستان کې. دا هغه څه دي چې موږ لا هم پیچلتیا ته ورولي. بلې دغه پیچلتیا ته په کتو سره اوس د افغان حکومت په تړاو باندې که وګورو اوس هم په یو ډول هایشه کې قرار لري. هغه معلومات چې د سولې په تړاو باندې طالبانو سره ویل سوي دي هغه نه دي شریک، افغان حکومت سره سیاسونو سره نه دي شریک. دغه هایشې ته په پاتې کېدو سره اوس سولې پروسه کې تر ډېره پورې مسؤلیت بیا چاته ورګرځي د ښو او بدو؟ ګورئ کم توافق چې په دوحه کې وشو د هغه توافق ډېره برخه چې د افغانستان په حکومت پورې تړلې وه هغه ور په پوره کېدو ده. د بندیانو موضوع تر ټولو مهمه وه، 3800 یا شاوخوا 4000 بندیان آزاد شول. د هماغه توافق په اساس زر پاتې دي، خو د افغانستان د حکومت د سرتیرو یوه جوپه همالته پاتې ده. دا اوس په حکومت پورې تړلې ده او امریکا ته د خپل موقف څرګندول باید وي چې که د دغه بهیر ټول اړخونه دیو سره روښانه نشي او شریکو سره نشي نو دوی بیا مجبور دي چې ملت ته مراجعه وکړي چې ستونزه په دغه ځایونو کې ده. په ځینو مشرانو نه چې موږ اورو ورسره کینو هغوی هم زړه خوري د امریکا د دغه پالیسۍ او سیاست نه یا د سولې د بهیر دپاره چې څوک راوړاندې کړي دي و ډېر مخلصانه قدمونه نه اخلي، د خپلو ګټو او اغراضو پسې ګرځي. که امریکا غواړي چې مسؤلانه د افغانستان نه ووځي او تاریخ ته داسې یو ننګ پرې نه دي چې امریکا ګوندې په افغانستان کې جګړه وبایلله، بله لار نه لري چې د افغانستان د حکومت سره په تفاهم دغه شیان مخکې وینیسي. ډېره زیاته مننه. بیرته تاسو ته راګرځو. اساس صاحب د افغانستان د سولې بهیر په تړاو باندې هلو ځلو او خوشبینیو ته په پام سره او دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړې تیزوالي ته او اندېښنو ته په کتو سره چې مکاریاب صاحب اشاره درلوده چې تر شاید ځینې نورې دغسې اندېښنې موجودې دي چې په سیمه ییزه کچه باندې به نورو ترهګرو ډلو ته دغه زمینه برابره کېږي چې یو هیواد په بل هیواد باندې ووایي. څومره مطمئن یاست چې همدغه بهیر به بریالی یا ننګونو سره مخامخ یا بالاخره ناکامۍ سره مخامخ کېږي؟ ګورئ که موږ په عموما کې وګورو چې هغه ملکونه یا هغه دنیا دوه برقدرونه چې په افغانستان کې 40 کاله په جنګ باندې بوخت دي هغه خپلو اهدافو ته ورسېدل. غواړي چې جګړه بس شي، که هغه وغواړي چې جګړه بس شي، که امریکا او شرق او غرب په افغانستان کې وغواړي جګړه بس، نور موږ سولې ته هم ضرورت نشته، زموږ د سولې شورا ته هم ضرورت نشته، سهار به ټول راکشنې هېڅ شی به هم په دې ملک کې نه وي. په دې خاطر باندې جګړه مصرف غواړي. تاسې وګورئ د یوې ورځې جګړه ما او تا ته 50 ملکه هم نشي برابرولی. نن ما او تا په جنګي لیاز باندې د دنیا را سره ده، خو ما او تا
نسو زما ستا امنیتي قواوې د هر څه سره کمبود سره مخامخ خپله یو مملکت په حیث باندې او یو ډله چې یو نه څوک شاته ودرېږي او نه پشتیبانه ولري نه ګمرک ولري نه چې ونه لري هغه جګړه نشي کولی د جګړې ډېر زور میاشتې د میاشتې هم نشي کولی نو دا جګړه زموږ جګړه نه وله دا جګړه د خلکو د نورو جګړه وله چې موږ په دې باندې اصلا فکر وکړو چې نورو جګړې ته یا ستړي سولو یا د جګړه نوره نه کوي پر دې به وکړو خو تر ډېره حده چې موږ ګورو چې جګړه دنیا هم پر دې باندې نور دغه کوي چې د جګړې پر کموالي باندې کار وکړي خو ځینې مملکتونه د خپل ځینې هدفونه یې په نظر کې نیولي وایي که دغه تاسو ګورئ که اوس موږ مثالونه ورکړو په افغانستان کې جګړه والا 100 کاله جګړه والا روسانو له طالب سره هیڅ خطر نه احساسوي تر نن ورځې پورې په امام صاحب کې جګړه والا دوی سره د قواوې روسانو نه راوستي تاجکستان ته وخت کې چې داعش په ارچین کې پیدا کېږي دوی ډېر غټ خطر احساسوي چې دوی روسیان خپل سرحدونو ته پوځیان راولي خو په خاطر د دې چې د هغه نه خطر احساسوي د دې نه خطر نه احساسوي دا ګنګوسي دي دا هوازي دي دا به زه فکر کوم چې ډېر ځای موږ دقیق وبولو چې روسان راځي د امریکایانو پر وژلو په افغانستان کې روپۍ ورکوي داسې په امریکایان راځي د روسیانو پر وژلو باندې دغه کوي دا جګړه د هغو جګړه ده نو اوس موږ دې ته په کتو باندې چې لږ نو که اوس موږ ته پکار ده افغانانو ته پکار ده که موږ ټوله وخت وایو چې دا جګړه په افغانستان کې پاکستان شروع کړې ده آیا پاکستانی خو زه راولم ما ځای ورکړی توپک ما ورکړی ده لاره زه ورښیم په کور ماښام زه ډوډۍ کوم زه ولې دا کار وکړم آیا که زه د پاکستاني سره همداسې نه شم پاکستانی راکړای شي دلته آیا زه په لور چې زه خپل خراب نه کړم پاکستان دلته څه فکر موږ ته هم پکار ده موږ ته غربت هم ده اوس په افغان حکومت هلې ځلې شروع کړي دي په کور دننه په یو ډول اجماع باندې کار روان دی چې یو دریځ او یو غږ رامنځته سي تر څو طالبان سره د خبرو په چوکاټ کې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي همدغه پروسې او همدغه چلنجونو ته په پام سره چې ما کریاب صاحب یادونه وکړله او مخکې برهاني صاحب یادونه وکړله همدغه پروسه بریالي کېدونکې ده او که یا ننګونو سره مخامخ دې پروسې چې احواله شروع شوې ده زه ورته خوشبین نه یم خو د سولې یو ښه نوم ده ټوله په دې دغه باندې چې خدای دې سوله دې ملک ته راولي خو دوی د سولې نه ولو تاسو وګورئ تېره دغه میاشت خونړۍ میاشت په شل کلن جنګ کې زموږ خونړۍ میاشت ده ولې خونړۍ ده خو دلته خو سوله ول دلته خو موږ 15 طالبان له مابعث نه اعلان کړلو دلته خو موږ طالب سره هر څه وکول ولې خونړۍ سوله ولې هره ورځ جګړه زور اخلي نو خو سوله نشته که سولې دپاره وایي چې زه طالب یې لکوم د مابعث نه د ده جنګیالی لکوم طالب باید یو څه نرمښت ماته ښوولی وای خو طالب پر دې پر ځای باندې چې ماته نرمښت ښوولی ده ماته توره تېره کړې ده زه فکر کوم چې موږ د سولې خواته موږ دا بهیر باید د سولې خواته بوزو موږ باید وغواړو چې دا بهیر د سولې خواته بوزو تر دا اوسه موږ پر سوله باندې نه یو روان موږ د جګړې پر کوي کېدن روان یو موږ تر دا اوسه د طالب پر کوي کېدن روان یو هغه ډله چې د افغانستان د دولت یا د مخالفه ده یا د افغانستان د خلکو مخالفه ده موږ د دنیا پر هغه پر تکړه کېدن روان ده ګورې طالب له کومه ځای نه ولاړی کوم ځای ته موږ له کومه ځای نه ولاړو کوم ځای ته موږ مخکې به یو حکومت مو راواخېست څه رقم وسلو تر پرون نو تر نن موږ هم په حکومتداري لارځی به سوي یو هم په اقتصادي لارځی به سوي طالب تر موږ نه اوچاته سولو یعنې جګړه بدلیدونکې ده سوله نه ده دا واقعیت ده چې جګړه بدلیدونکې ده زه درته وایم چې جګړه چې بدلیدونکې رنګ بدلوي زه وایم تر دې پورې چې ما مخکې مو وویل تر هغه وخته چې موږ ته پاکستان باندې فشار رانیسي تاسې امریکا ګورئ امریکا اوس بیا وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو اډې دي وسړی ته خو دا 100 کاله مخکې هم ته په خبر وې 40 کاله مخکې هم ته په خبر ولې چې پاکستان د اډو ځای ده د هره ډله چې په افغانستان کې غواړي تخریب وکړي پاکستان ځای په پاکستان کې په ښکاره باندې ځای ده دا موږ سترګو نشو پټولی ولې ستا ملا عمر د یاده وتلی ده ولې ستا اسامه د یاده وتلی ده ولې ستا مولوي اختر محمد منصور د یاده وتلی ده ولې ستا حقاني شبکه له یاده وتلی چې دا ټول حالت ولو دوی پر برابر باندې تا کوم وخت یو عمل وکوي تا د پاکستان په مقابل کې په دې په غیر چې تا میلیاردونه ډالر ورکړو تا میلیاردونه ډالر ورکړو هغه په حقاني او په نورو ډالو باندې مصرف شو د دې پر ځای باندې چې ته هغه د بیان نه رسېد نور هغه هم تقویه شو په پاکستان کې ډېر زیات مننه برهاني صاحب هلته امریکا کې باور څه دی دلته د اساس صاحب د خبرې په تایید سره چې وی ویله طالبانو ته واک سپارل کېږي یا طالبان قوي سوي دي د امریکا له لوري او د ځینو هغه هیوادونو چې د امریکا ملاتړي دي یا په دغه چوکاټ کې ورسره د ناټو په چوکاټ کې
باور څه شتون لري هلته څه ویل کېږي طالبانو ته واک ورکول کېږي او د افغانستان راتلونکی څه ډول ګوري بالاخره څه کېدونکي د نږدې وخت کې اول خو دا ده چې دا خبره رښتیا ده چې دا اوسنی حالات یا دا اوسنۍ هلې ځلې د سولې په داسې داخل د افغانستان یا د هېواد کې دننه او یا په سیمه کې یا حتی د باندې دا اوس تقریبا داسې ده لکه د سولې یوه جګړه چې روانه ده هغه بله یوه جګړه وه چې مخامخ جګړې ده دا اوس تقریبا د سولې جګړه ده او د سولې په جګړه کې هر طرف خپل امتیازات یا خپل هغه استحقاقات غواړي چې ترلاسه کړي نو دا جګړه د سولې دپاره د سولې لپاره نه د سولې په سوله کې جګړه ده یعنې د امتیازاتو جګړه یې بللی شو امتیازاتو جګړه یې بلل دا چې د خلکو باور څنګه دی زما په اند باندې د سولې هغه نسبي سوله چې زه ورته وایم یا هغه بشپړه سوله یا هغه سوله چې یو تقریبا د خلکو د ارزو یا د هیلو سوله ده نو هغې ته ما مخکې ویله چې اوږد مزل دی اما دغه نسبي سوله چې د یو معاملې په شکل باندې چې پای ته به ورسیږي یا رسیدونکې ده نو دا هغه سوله ده چې زه فکر کوم چې دې دپاره امید شته اما خنډونه هم شته دی او د خنډونو سره څنګ کې داسې باور شته دی چې ډېر طرفونه د دې معنی شي حتی دغه د نسبي سولې هم معنی شي دا که داخل د افغانستان کې او حتی که په سیمه کې بله د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار د خلیزات خو خپل ټویټر کې ویلي دي چې افغان ولسمشر او عبدالله سره یې پر دې باندې خبرې کړي دي چې له طالبانو سره په ګډه پر دې کار وکړي چې د سولې موانع یا خنډونه له منځه یوسي څه ډول کېدلی چې تر اوسه طالب او حکومت نه دي سره کښېنستلي او خلیزات بیا دا غوښتنه کړې ده چې د سولې موانع لرې سي دغه د خنډونو یا موانع لرې کول څومره په لوړه کچه دي او که یا په ټیټه کچه چې دواړې خواوې وتوانېږي ژر تر ژره یې له منځه یوسي دا په ټولو کچو باندې دي یو خو دا دی چې د سولې د موافقې هغه اولین شرط دا و چې باید 15,000 کسان دا خوشي کړی شي د افغانستان حکومت بعضې بانې ورته پیدا کړلي او هغه بانې فکر کوم چې صحیح نه وي او هغه یو خنډ و بلکې دا صحیح ځکه نه وه چې زه دا به ومنو د ټول خلک دا مني چې دې کې به تخنیکي ستونزې وجود ولري اما تخنیکي ستونزې د دوو طرفونو هیاتونو ترمنځ کولی شي په مشترکه ډول سره حل شي مګر دا هغه وخت تیر شو هغه ونه شو کړلی نو دا یو طرف دی بل دا دی چې د افغانستان حکومت او د افغانستان دغه ټول مطرحې څیرې باید په یو ملي اجنډا باندې راټول شي او دا خنډونه د منځه یوسي چې تر څو سولې ته لاره برابر شي یو شی بل هم دا دی چې خلک داسې فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې معنی د افغانستان موجوده داخل د حکومت کې داسې کړی دي چې هغوی یو فرمایشي سوله غواړي که چېرته د افغانستان حکومت د څرګندونو ته سړی پذیر شي نو ټول طرفونو ته چې داخل د افغانستان وي او که دا سیمه ییزو نړیوالو ته د منلو وړ یو داسې نظام وي چې ټول اړخونو هغه مشروع ګټې پکې خوندي وساتلی شي زه فکر کوم داسې مسؤلانه سولې دپاره کیدی شي چې ټول اړخونه کار وکړي او خنډونه لرې کړي ډېره زیاته مننه برهاني صاحب کریاب صاحب د یو مسؤلانه سولې لکه مخکې چې برهاني صاحب یادونه وکړه یا د باعزته سولې یا پایداره سولې لپاره په کور دننه ځکه هغه که چیرې امریکایان وځي دغه مسؤلیت بیرته افغان حکومت یا افغانانو ته سپارل کیږي افغانانو ته په لاس کې ورکول کیږي هغوی مجبور کیږي چې دغه مسؤلیت واخلي دلته د اسانچارۍ لپاره دوی خپل منځ کې څه کول پکار دی لومړیتوب څه ته باید ورکول سي چې هم طالبانو سره د خبرو یا مذاکراتو لار پرانیستل سي او دلته افغانستان کې د هغه سولې پر وړاندې چې مخکې برهاني صاحب اشاره درلوده چې نه فرمایشي سوله بلکې د یو پایداره سولې لپاره افغانانو ته دغه خوشبیني ور پیدا سي او بالاخره دغه حادثې عملي سي دلته د فرمایشي سولې د باعزته سولې او د مسؤلانه سولې تعبیرات د هر چا په خپل زړه دي کلمې خوږې دي خو که یو وخت کې داسې راځي چې موږ ویل باعزته سوله دا معنا چې
راځئ په خپل کاله کې کینو او د بل چا خبره ونه منو. یا د مسؤلانه سولې معنا دا ده چې یو بل نسل ته که موږ یو څه پرېږدو هغه به داسې یو څه وي چې تاریخ راباندې بد قضاوت ونه کړي. دا یو ټکی چې نه به داسې یو جوړجاړی به کېږي چې نه به جمهوریت وي او نه به امارت وي. د هغه دپاره نو اوس د وخت نه وړاندې ده چې کم ډول نظام به راځي او هغه ته به یو نوی نوم ورکړل کېږي. زه فکر کوم دا به د وخت نه مخکې چې لا طالبانو نه دي ویلي چې موږ په امارت کلک ولاړ یو او که دا نوم نه راځي نو موږ سوله نه کوو. د افغانستان حکومت خو وایي جمهوریت را تصریح کرښې دي او په مجموع کې دغه نوی نسل چې دی ما او تا چې د کم چتر لاندې ناست یو او دغه بحث کوو دا د جمهوریت یوه ښېګړه ده یا خپل حق په جرأتمندانه ډول د یو چا نه غواړو. دا دیکتاتوري نه ده بلکې جمهوریت دی. اوس هغه ډېرې موانع چې په خپله د افغانستان په دننه کې وي تر یوه کچې پورې حل شوي دي. سترګې ټولې د مصالحې عالي شورا ته دي چې هم واک لري هم اختیار لري او هم تر ډیره د توافق په اساس په دغه کې د افغانستان مشران او مخکښې سیاسي څیرې یا بانفوذه خلک دا راجمع شوي دي. موږ به اوس ټول نظر هماغو ته یې او زموږ هیله مندي دا ده چې هغوی به د افغانستان دپاره بد تاداب او بنسټ نه ږدي. ډېر زیات مننه. استاد صاحب د حل لارې چارو په توګه باندې څه وړاندې کوئ چې بالاخره پر سولې بهیر باندې مثبت اغېز ولري؟ زه فکر کوم په دې باندې باید افغانستان خلک افغانستان سیاسیون ما مخکې ویل تر شخصي ګټو موږ باید تیر سو. موږ پر دې باندې نه اوسېږو. موږ د شل کلنې جګړې د خاتمې دپاره باید یو داسې یووالي ته ضرورت لرو چې په هغه کې باید که دا حالت واوسېږي زه فکر کوم چې بیا به نه امریکا پیدا کوي که دا ګډوډي راسي، نه به د نږدې منطقه هېوادونه پیدا کوي، نه به د لرې منطقې هېوادونه دغه کوي. که طالب په دې خوشحاله چې امریکایان به د افغانستان نه ووځي دوی به واک ته ورسېږي دا فکر د دوی سره نه وي. خو جګړه به طالب به هم وژل کېږي، افغان به هم وژل کېږي، زما خاوره به هم خرابېږي، دلته به ټوله سره خرابېږي. نو تر دې دا ښه ده. زه فکر کوم چې موږ اصلا د سولې دپاره کار وکړو نه د امتیاز دپاره. طالب چې نن دغه زورواکي چلوي چې دی د امتیاز دپاره د دې پر ځای باندې دې راسي. زه فکر کوم د خلکو زړونه دې په لاس کې راوړي، د خلکو زړونه په داس تاسو ګورئ که طالب ووایي چې زما به زه یو ځای ته رسېږم خو د امریکا په ثواب یا د نړیوالې ټولنې په دغه به د یو ځای ته رسېدلی خو د خلکو نفرت د طالب نه تر پرون ډېر سوی ده. دغه میاشت کې که موږ وګورو د دې میاشتې د یو کال مخکې که موږ وګورو یو کال مخکې محبوبیت د طالب په خلکو په مابینځ کې درلودی، نن محبوبیت طالب د لاسه اخیستی دی یوازې د وحشت په نامه باندې. ډېره زیاته مننه. د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب، د نړیوالو چارو شنونکی امریکا څخه ډاکټر عبیدالله برهاني او د مشران جرګې پخوانی غړی داود اساس صاحب ستاسو ټول څخه مننه کوم چې دغه برنامه کې مو ګډون راسره. قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه. وخت مو پای ته رسېدلی، تر بیا ښې چارې ولرئ.